د طالبانو او هندوستان نږدې کېدو پاکستان څخه لاره ورکه کړې او نوې لوبې روانه کړې. خوشحال سادات وایي هند طالبانو ته د جیټ الوتکو سیستم ورکوي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. خبریال میرویس افغان لیکلي د طالبانو د دفاع د وزیر ملا یعقوب مجاهد او د هندي لوړپوړي ډیپلوماټ جی پی سنګ د انځور په پاکستان کې سخته غوغا راپارولې ده. پاکستانیان فکر کوي چې په افغانستان کې ګټلې لوبې له لاسه ووتو ده. پاکستان اوس یو ځل بیا هڅه پیل کړې چې د طالبانو سره خپل پخواني اړیکې رسنیز کړي. پاکستاني استخبارات غواړي چې د طالبانو یو شمېر رتبه کسان د پاکستاني استخباراتو سره په اړیکه رسوا کړي. دا کار دوی د دوو هدفونو په موخه کوي. لومړی دا چې غواړي په افغانانو کې پر طالبانو باور کم کړي. دوهم دا چې هڅه کوي هند د طالبانو سره له اړیکو پر شا کړي. طالبان چې له پخوا د پاکستان سره په نږدې اړیکو تورن دي اوس ظاهرا له پاکستان سره اړیکې ترنګلې شوي، خو لا هم ځینې لوړ رتبه طالبان پاکستان ته بې پروتوکوله تګ راتګ کوي او پاکستان خپل ښه ګاونډی او ورور هیواد ګڼي. د طالبانو او پاکستان شلیدونکو اړیکو ته په کتو څرګندېږي چې افغان طالبانو له ټي ټي پي څخه هغه بندیز لرې کړی چې پاکستان کې د خونړۍ بریدونو د نه کولو سپارښتنه ورته کوله. داسې ښکاري چې سږکال دوبی به د پاکستان په تاریخ کې خونړی دوبی وي چې زیات پاکستاني پوځیان به هلاک او د ټي ټي پي د بریدونو کچه به لوړه شي. امکان زیات تر سترګو کېږي چې پاکستان به هم پر افغان خاوره هوایي بریدونه وکړي او ګټه به یې دا شي چې دښمن به لا نور واضح او څرګند شي. خوشحال سادات د یاد خبریال په ځواب کې لیکلي ښه تحلیل مو لیکلی وروره. زه به 3 ټکي اضافه کړم. هغه دا چې لومړی پاکستان چې هر څومره تبلیغات وکړي نتیجه نه ورکوي، ځکه تبلیغات پرته له عملي اقدام څخه بې ګټې وي او پاکستان بله جنګي مهره هم نه لري. هغوی خپل په غم اخته دي. دوهم که پاکستاني پوځ په افغانستان باندې حمله وکړي، دا ځل زه باوري یم چې هند به افغانستان ته د جنګي الوتکو ضد سیستم لکه سټینګر او د ټانک ضد میزایل یعنې ګمیلان ورکړي چې دا به د جګړې معادله کې تغییر راولي. دریم په اطمینان چې ټي ټي پي د پښتنو خاوره بلوچستان ازادي اخلي. افغانانو ته پکار ده چې باید د دغه تغییر وروسته آمادګي ولري چې څه وکړي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.